السلام علیکم خوږو ملګرو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ ملګرو. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د کابل ایګلز په اړه معلومات درکوم چې د اصغر افغان لوبډل مشر ده. ګورو چې د هغې سره کوم لوبغاړي دي، څومره زاړه لوبغاړي ورسره دي او څومره نوي لوبغاړي ورسره دي، څونه بیټسمینان او څونه بالران او څونه آلراونډران ورسره موجود دي. نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که ویډیو مو خوښ شو ویډیو سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. دوستانو لومړنی چې د کابل ایل کې چې د کریم جنت، دوستانو کریم جنت تاسو ډیر ښه پیژنئ چې څومره ښکلی بالر دی، ښکلی بالینګ کوي. کریم جنت په ملي لوبډله کې هم لوبه کړې او الف لوبډله کې هم نن سبا لوبیږي. او بل چې د سمیولا شینواري د ملي لوبډلې پخوانی کوم یو چې لوبغاړی دوستانو تاسو خپله وکتل چې ډېر په زړه پورې چې نن سبا هغه نه لوبیږي په ملي لوبډلو کې. سمیولا شینواري یو په زړه پورې آلراونډر هم ورته ویلی شي، ډېر ښکلی په زړه پورې بیټینګ هم کوي. دا هم د کابل ایګل یعنې اصغر افغان سره به لوبه کې لوبیږي. او امیر حمزه هوتک دا چې د هم د کابل ایګل سره لوبیږي، د اصغر افغان کوم لوبډل مشر دی هغې سره به وي. او وقار سلام خیل هم د کابل ایګل سره دی. یوسف زازی دا هم د اصغر افغان سره دی. او همداسې عمران میر چې دا هم د کابل ایګل سره به لوبیږي. او بل چې دا عبدالله مزار، دا تاسو ټول پیژنئ چې عبدالله مزار بغه بل تیر شپږیزه کې هم حضرت الله زازی په شپږیزې هم والی شپږیزې پې والی وي، دا هم د اصغر افغان سره دی. او همداسې عبدالرحمن دا هم د کابل ایګل سره دی. او عبدالله ملک دا هم کابل ایګل سره دی. عبدالساقی پوپل دا هم د اصغر افغان سره دی. او عبدالله عادل چې دا هم د کابل ایګل سره دی، کوم چې لوبډل مشر اصغر افغان دا هم د هغې سره به لوبیږي. او دوستانو بل چې د یونس احمدزی او وحید الله شفاق دا هم د اصغر افغان دوی لوب سره به لوبیږي. او محمد سردار دا هم په کابل ایګل کې راځي. او طاهر عادل چې دا هم په کابل ایګل کې به لوبیږي. نو دوستانو تاسو خپله وکتله چې په دې کې کوم ملي لوبډلې والا لوبغاړي هم پکې موجود دي، نوي لوبغاړي هم پکې شته، نوي ستوري هم پکې شته. ګورو چې دا نوي استعداد نوي لوبغاړي څنګه خپل استعداد ښایي که نه ښایي. نو دوستانو لاندې په کمنټ کې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ چې څنګه لوبغاړي ورسره دي. آیا وکړی شي چې دوی به د شپږیز فاینل ته ځان ورسوي یا ښکلې لوبه وکړي. تر بلې ویډیو د الله په امان.